السلام علیکم مرګورو په دې ویډیو کې به زه نن تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل په موبایل کې څنګه تاسو 3D انیمیشن جوړوئ 3D ویډیوز 3D ایډیټینګ به څنګه کوئ ټیک شو نن ویډیو کې زموږ ټاپک دا دی د ټول نه مخکې خو زموږ ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ لاندې او که ستاسو څه کوېسچن وي موږ ته کامنټ سیکشن کې لاندې ووایئ ټیک شو نو راځئ چې خپل ویډیو طرف ته ځو ټول نه مخکې خو موږ به ځو دلته به لاړ شئ تاسو به کلیک کړئ وینډو ته بلاړ شي وینډو کې بلته کوم 3D ویور چې دی ته بلاړ شي 3D ویور ته ټیک شو دلته کلیک کول نه پس بلته تاسو ته راشي دا انټرفیس چې راغی نو دلته به تاسو داسې چلو کوئ اوکې به کوئ اوکې چې کوم نو زموږ کوم 3D انیمیشن پروجیکټ چې دی هغه دې کې راغی ټیک شو نو دلته به تاسو څه کوئ دلته به داسې چل کوئ تاسو چې تاسو ته به ښکاري دا یو زموږ 3D انیمیشن دی ټیک شو دې لپاره به تاسو کلرز کوم ځای نه چینج کوئ ټیک شو ویډیو به څنګه جوړوئ د ټول نه مخکې خو دا ګورئ کلرز دی موږ سره دا دې کې تاسو اینی کلر اخیستلی شئ نو دې کې تاسو ټول کلرز وښیم دا کلر دی موږ سره ټیک شو دا کلر تاسو وکتله دې کې به زه کلر واخلم دا کلر زموږ سلیکټ شو ټیک شو دا ما کلر واغست دې کې به دې نه پس به تاسو څنګه کوئ سیو سیټینګ به کوئ ټیک شو دا چې سیو شو نو دلته به زموږ که سیو کوئ تاسو دلته به سیو ته راشئ خو موږ لا سیو کوو نه نو موږ به دا لږ ډېر ایډیټینګ نور کوو اوس دې کې دا ډیګري ده ټیک شو دې ډیګرۍ سره تاسو کوم شیډو جوړوئ نو زه چې شیډو جوړوئ دا به 90 ډیګرۍ منتې کوي ټیک شو 90 ډیګرۍ منتې کوم دا راغی زموږ شیډو ټیک شو 90 هغې نه پس اوس دا کلرز دي دې کې لاندې دا هیو ده دا کلر تاسو چینج کولی شئ دلته دا بدلولی شئ را بدلولی شئ هغې نه پس دې ځای کې چې کوم چینجز دي هغه هم تاسو کولی شئ دا کوم چینجز ښکاري تاسو ته دلته زموږ کوم بی چې دی دا موږ څنګه دغه کوو دلته به تاسو لاړ شئ ورټیکلز ته به لاړ شئ ورټیکلز کې تاسو ته داسې ګڼ شي آپشنز ښکاري یو وی سیټ ښکاري یو وی سیټ 1 او دا ټوټل آپشنز موږ سره ښکاري دلته نو دلته چې تاسو ایډیټینګ کوئ دلته به لاړ شئ میټریلیسټیک ته نو دې ځای نه هم تاسو ایډیټینګ کولی شئ ټیک شو اوس دلته موږ لاړو بیس کلر ته نو زموږ دا بیس کلر چې دی دا موږ دلته نه چې سلیکټ کولی شو ټیک شو دلته اوس موږ سلیکټ کو واپس چې رالو زموږ کوم کلر ښکاري دا زموږ بی جوړ شو دې نه پس کوم دریم آپشن چې دی هغه دا دی هغه دی ویو پوینټ کې دا ده چې اوس دلته ګورئ تاسو دلته تاسو 3D انیمیشن د هغې سره هر انګل نه کتلی شئ دا اوس موږ سره کوم یو انګل دی دا دی آیسومیټریک رایټ هغې نه پس چې کوم دی هغه دی آیسومیټریک لیفټ هغې نه پس دی کیبینیټ دی دا ښکاري دا کیبینیټ موږ سره راغی هغې نه پس دی میلیټري رایټ بل دی میلیټري لیفټ او بیا دی کیلیویر ټیک شو دا ریزټ ویو به موږ کوو دې نه پس به لاړ شو پروجیکټ ته پروجیکټ کې موډ اټومیټک دی پرسپیکټیو کومه تاسو کولی شئ ښکاري پرسپیکټیو کې تاسو څومره د دې سټریچز زیاتوئ نو هغه زیاتولی شئ هغې نه پس به راشئ دلته هیډن ته هیډن کې تاسو کتلی شئ دلته موږ سره کوم کمپلیټ لاندې د ځای کوم 3D انیمیشن اټومیټک چیز چې دی هغه دلته راغی دلته اوس د ایډ کوم 1 سو کومه دا ما سو کوم دا تاسو ته ښکاري د زموږ کوم ویو چې دی هغه څومره زبردست ښکاري دغه ځای نه دې نه پس چې موږ لاړ شو اوس دلته کې واپس دې ځای ته دلته موږ لاړ شو اوپاسټي موږ ایمنشن هم اخیستی شو ټیک شو ایمنشن چې موږ واخیست هغې نه نارمل ته به لاړ شو نارمل کې زموږ دا دی او ایډولبي کې زموږ دا دی ټیک شو هغې نه پس په لاندې ته لاړ شو دا ګورئ زموږ کوم انیمیشن تاسو کتلی شئ څومره بهترین طریقې سره دا موږ ته ښکاري دې کې اوس موږ له دا کوم هیرز وغیره چې دي دا لږ چینج را چینج کول دي نو دا هم تاسو کولی شئ دا ښکاري تاسو ته دې ځای کې دا هیرز دی موږ سره دې نه پس چې بونز دي نو 107 بونز دي دې کې دا بونز تاسو ته ښکاري دلته دا اوس ګورئ دا بونز موږ ته ښکاره شله دلته کې تاسو بونز هم کتلی شئ هغې نه پس کوم سکین چې دي هغه که تاسو ګورئ دلته دا سکین چې دا موږ سره یو دی او کوم بیس چې دی هغه موږ سره دا دی پرفارمنس چې دی هغه ډرا کال دی ټیک شو نو هغې نه پس زموږ دا چې دی دا سیو شو دا چې زموږ راغی نو دې نه پس دا زموږ ویډیو جوړه شوه زه پلی کړم ټیک شو دا زموږ ویډیو راغله دې ځای کې تاسو کتلی شئ دلته دا کوم فلاینګ چې دی پنک منک چې دي دا هر څه راغلل نو دا زموږ ویډیو کې نن دغومته وه نیکسټ ویډیو کې ملاویږو
ان شاء الله. او دا چې تاسو سیو کوئ نو دلته بلاړ شئ میکس ګیل 3D لایبرری ته. دلته زموږ انټرنیټ کنیکشن نشته دی نو ځکه زموږ دلته دغه نه راکړي. دلته لاړ شئ ایډیټ ته کاپي دلته فایل هم تاسو سیو کولی شئ. ټیک شو. نو نننۍ ویډیو کې زموږ دغه ان شاء الله نوې ویډیو کې ملاویږو. هغې پورې موږ له اجازت راکړئ.